ګنداره تهذیب دا دومره آثار دي موږ سره ستاسو د وینا مطابق علمي کار چې کوم شوی دی نو آیا پښتانه ته ولې نه دي خبر او یا کوم دا کندرات وګورو نو موږ یې لکه د پخوا د هندوانو زینو یا د هندوانو مندرونو یا د عبادت خانه وي نو دا قسمه تصور او دغه پیښ شوی ستاسو د باره کې څه خیال لرئ نو هغه تاسو په خپل باندې ما په شخص تاسو په دې سوال کې هغه جواب وکړو چې تاسو د هندوانو اکثره ته خلک کافر کوټي وي او کندرات نو هغه په دغه باندې ما وختیم خبره کړله چې دا مذهبي نو د ګنداره چې کوم اثاریات دي دا غي شروع چې کوم دی هغه د پیرنګي په ډول کې شوی پیرنګي چې کوم دی دوه کار کړی دي چې یو خو په علمي چې کوم پنګه د پای باندې قبضه یا کنټرول دا کړی دی وايي کې د بل چا حق نه منو بل د نور خلکو چې کوم علمي پنګه دا غي د نه ذکر کولو یو مهمه ده